بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د مردان د سیمې د ټولو فدریشنو یو مشترکه غونډه راغونډه شوې ده چې د محمد ابراهیم صاحب د طرفه ده. نن د ایوارډ انعقاد کړی دی چې په دې کې به زموږ د مردان د بدر منیر خدمات چې چا کړي دي ټولو فدریشنو کې چې چا بدر صاحب ته پیش کړي دي پریبوټ نه ته نن ایوارډونه میلاویږي. نړومبي ایوارډ د ورکولو دپاره زه خواست کوم د بدر منیر فدریشن چیف ارګنایزر جناب جاوید یوسف دی لاله ته چې راشي او سردار غنجم صاحب ته ایوارډ ورکړي. د بل ایوارډ دپاره راځي زموږ یو ډېر ښه ملګری او ډېر ښه کمپیر زموږ په ډېرو پروګرامونو کې هغه کمپیرینګ کوي. نن ما ته د هغه د وجې دا کمپیرینګ هم حواله شو چې هغه چونکې ایوارډ علي راغواړم ممتاز علي خان. اوس راځي د بل ایوارډ دپاره زموږ یو ډېر ښه ملګری زموږ مشر د اصف خان فدریشن سره تعلق ساتي او ښه کمپیرینګ موږ سره کوي. راځي نیاز محمد لاله. بل ایوارډ دپاره راځي زموږ یو ښه ملګری د پښتو نیوز چې زموږ د هر پروګرام کوریج کوي د ایوارډ اخیستو دپاره ملک شاه صاحب. ګرانو مینوالو، نن چې کوم د ایوارډ تقریبا محمد ابراهیم وکړلو، یقینا ټول فدریشن والا دلته موجود دي او دا ایوارډ چا چې د بدر منیر په حق کې هر رنګه خدمت کړی دی، که هغه د میډیا په ذریعه دی، که د شاعرۍ په ذریعه دی، یا د کمپیرینګ په ذریعه دی، یا په پروګرامونو کې شامل شوی دی، یا د هغه کوریج یې کړی دی، نو دا ایوارډونه ابراهیم چې کوم دی د هغې دپاره هغه خلکو دپاره مختص کړي وو. په هغې کې نن زموږ نمبر او دا سلسله به جاري انشاءالله او مخکې به هم دی چې کوم دی نو همدغسې کوشش کوي او موږ د حاجي محمد ابراهیم شکرګزار یو. ابراهیم صاحب ډېره مننه چې هغې په لنډ تنګ وخت کې دومره ښکلی پروګرام جوړ کړو او ټول ملګري راجمع کړه، خپله مینه موږ سره شریکه کړه، خپلو خوشحالو کې موږ شریک کړو. موږ د زړه د تله د هغه شکریه ادا کوو. واجد علي سار په دې کې منډه تړله وواله، زموږ ټولو ملګرو دې کې ښه مرسته وکړه، د پروګرام له راله د ابراهیم صاحب ډېره شکریه چې هغې خپل ملګري خپل مینوال خپل ملګري خوشحاله کړه او هغې یې د ایوارډ حقداران وګرځول. نن چې کوم ایوارډ موږ له محمد ابراهیم راکړه، دا چې کله موږ د سره نور چې کومې برسې ده کړي دي یا هغه په حواله څه کوم پروګرامونه کړي دي، نو یې سره ما واجد علي ښه بھرپور طریقې سره شرکت کړو. نن هغه موږ له دا ریوارډ راکړه، زه هغه ډېر شکریه ادا کوم. خو دې سره زه هغه د ملګري د بلال هم شکریه ادا کوم او د واجد علي هم شکریه ادا کوم چې هغه دا پروګرام په خپل ځای کې انعقاد کړ او دا ټول هر څه هغه په ډېره ښه طریقه سره وکړه. چې دا کومه غونډه راغونډه شوې د تمام فدریشنو ملګري صحافیان هم پکې دي او ډېر ښه خواږه ملګري، نو زه د دې ډېره شکریه ادا کوم. دا ایوارډ یو معمولي غونته خبره وه، خو ما دا دې سه یو لوس کړی چې دې د بدر صاحب په حق کې لکه د هغه په برسو کې د هغه په هر قسم پروګرام کې موږ سره ډېر منډې تړلې والې وې، نو زه دې نه ډېر متاثر وم او ډېر خوشحال وم. زه دې شکریه ادا کوم. ما یو لږ یو سوچ کړی چې یاره زه دې لپاره داسې یو دا ایوارډ یو معمولي غونته کې او دغه زما لپاره ما چې دا ډېر دروند کوم دا پروګرام چې ته پریس کلب کې کوم، خو چونکې هغسې ونه شو دا پروګرام ما په لنډو کو، دلته حالات هم ښه نه دي، د کرونا دغه هم د خطر هم د دې وجې لکه نن دا ملګري ما بې وخته غونته بې ټایمه راغونډ کړو. زه بیا هم د دې ډېره شکریه ادا کوم. دی خو د ډیر څه حقدار دی، خو ما په الحال دی د پر د معمولی غونته یو دغه ایوارډ دا پروګرام تکیب کو
او دا څونه ملګري چې راغلي د فیډریشنو په دې کې سردار غمجن صاحب دی او جاوید سبزی صاحب دی ممتاز صاحب دا ټول بلال زمانه ملګري او څو ملګري نه راغلي ورسره ملک شازیب چې د موږ لپاره قسم پروګرام کې راځي او پروګرام روښانه کوي. والسلام.